د برېښنا شرکت په یو تازه اقدام کې د برېښنا د څو تولیدي او پراختیايي پروژو د چارو له پیل خبر ورکوي چې بشپړېدو سره به په کور دننه د برېښنا تولید کچه لوړه شي. یاد شرکت له ځینو کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د کابل سروبي کې د 22 میګاواټه لمریزې برېښنا دستګاه جوړولو سربیره هرات کې د 2 سب سټیشنونو او 220 کیلو ولټه برېښنا مزي غځولو چارو د پیل تړونونه کړي. خو کابل کې د برېښنا پرچاوي لا هم د ښاریانو لپاره دایمي ستونزه ده چې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ځینې اوسیدونکي شکایت کوي په 24 ساعتونو کې داسې مهال برېښنا راځي چې دوی ترې استفاده نشي کولای. د کابل اوسیدونکي زهرا حسیني رویداد خبري اژانس ته وویل ماښام د اولادونو په غوښتنه د برېښنا راتګ لپاره دعاګانې کوي. د کابل اوسیدونکي د برېښنا په عادلانه ویش ټینګار کوي. دوی وایي برېښنا نشته خو بیلونه یې شته. اولادای مادر اگه دعا کنی که برق به میشینی برق نمیه دیگه اونمون تاریکی روزی خلاص میکنی. همین برق اگر صحیح کنه اگر برېښنا دیگه بای پول برق که میه پشت دروازه مو میره دیگه یک دن تلویزیون داریم یک دن گروپ در خانه خو و این 3 ساعت 4 ساعت با خدا که دیگه چیز داشتم در 1 ساعت برق. خواهش ما از شرکت برېښنا است که برق مساویانه تقسیم بکنه ساعتش یک کم زیادتر بمانه که مردم استفاده خودتر هم بکنه در مربوط پخت و پز غذای صبحی. د عامو خلکو سربیره د برېښنا نشتوالي له امله د پلازمینې د کسبګرو چارې هم له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د کابل ځینو خیاطانو له رویداد خبري اژانس سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې کارونه یې ځنډېدلي او له مشتریانو سره په جنجال اوښتي دي. 40 ساعتو کې حداقل 15 ساعت شپږ ساعت برقونه نور داسې برقونه مونږ نه لرو. مونږ د جنریټر نه استفاده کوو دا مونږ ته ډېر لوی زیان دی ځکه چې مونږ مصارف ډېرېږي. چې برق نیز مونږ کار ټول سټاپ ده ولاړ د کار نه کېږي مخ ته نه ځي نو دغه حساب سره مشتری راځي مونږ سره مثال یو دغه کوي مشتری مونږ د لاسه ورکوو خفګان کېږي بېواده کېږو خلکو سره نو دغه حساب سره ډېر مشکلات دي بل کاریګر هم وزګار پاتې کېږي. د برېښنا شرکت چارواکي کابل کې د برېښنا ستونزو په اړه مکررو اړیکو ته ځواب نه وایي. خو ځینې سرچینې د برېښنا تنظیماتو ښه والي په پار له ازبکستان سره د خبرو له دوام خبر ورکوي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په دې اند دي چې افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې پراخې سرچینې واک کې لري چې کولی شي دا هیواد د برېښنا واردونکي پر ځای پر صادروونکي بدل کړي.